حمزه ویلي له دې وروسته پولیس په شخصي جامو کې د تلاشي حق نه لري. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د کابل امنیه قمنداني وایي چې تر دې وروسته هیڅ پولیس په شخصي جامو کې په چیک پوینټ کې د درېدو حق نه لري. د کابل امنیه قمندان ولی جان حمزه ویلي چې هیڅ پولیس حق نه لري چې د یونیفورم له ویشلو وروسته په چیک پوینټ کې په شخصي جامو کې د پلټنې لپاره ودرېږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د پولیسو لپاره د نوي یونیفورم د ویش لړۍ پیل شوې ده او ویل شوي دي چې دا لړۍ به په نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. خو تر اوسه پورې په کابل ښار کې لا هم پولیس د پخوا په څېر په شخصي جامو کې ولاړ وي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.